ملګریه لوړ وانده تر څو د ستونزې کوچنۍ سي. ډېری خلک به مو لیدلي وي چې ډېرې وړې خبرې ستونزې په زړه کې نیسي او په دې سره په خپلو اوږو باندې یو دروند غم باروي. د کوچنیو او نابرلیو خلکو په سترګو کې ډېرې وړې او کوچنۍ ستونزې ډېرې غټې برېښي، مګر برعکس د بریالیو اشخاصو په سترګو کې هغه غټې ستونزې غټې خبرې ډېرې وړې برېښي، ولې دوی پوهېږي چې دغه ستونزې په تشویش باندې او په غټ برېښولو باندې نه حل کېږي او د له منځه نه ځي، بلکې د هغې لپاره یو منظم پلان جوړوي، مبارزه کوي ورته، هغه مشکل له لارې څخه لرې کوي تر څو بریالیتوب ته ورسیږي، هوساینې ته ورسیږي او د هغې ستونزې څخه واوړي او مخ ته لاړ سي. لکه څرنګه چې یو عالم وایي کله چې یو لوښی له اوبو څخه خالي شي له هوا څخه ډکېږي. کټ مټ دغسې انسانان موږ په دې ټولنه کې لرو چې کله د هغوی مغزونه د مثبت فکرونو څخه، د هیلو څخه، د هدفونو څخه خالي شي، هغوی په چټیاتو نور سر کېږي، د ځان دښمن هم ګرځي، د فامیل دښمن هم ګرځي، د نورو دښمن هم ګرځي. دوی په دې خپل فکر کې ځان پالنې ته وده ورکوي، بس دا وایي چې زه دې ښه وخورم، زه دې ښه وچکم، زه دې ښه واغوندم، بس نړۍ ګلې ګلزار ده. غیر له هغې که دا ورته ونه رسېدل د ځان سره هم دښمن ده، د تا سره هم دښمن ده، د بل سره هم دښمن ده، بس جنګ هم په وړو خبرو جوړوي، ستونزې هم په وړو خبرو جوړوي. دا ده چې ټولنه کې هرج مرج جوړوي. دغه ډول انسانان دوی د ژوند لپاره هیڅکله هم په دې خپل فکرونو کې ستر هدفونه نه لري، هیلهمندي ژوند ته نه لري، آینده ژوند لپاره پلان نه لري. نو ملګریه که ته غواړې چې له دغه جملې څخه نه وسې، کوشش وکړه سر له همدغه نن څخه د ژوند لپاره ستر هدفونه وټاکه، هیلې دې په ذهن کې وروځه چې ژوند ته هیلهمند واوسې، باید هدفونه وټاکه، منظم پلان ورته جوړ کړه چې د کومې لارې زه ورته رسېدلی شم دغه هدفونو ته. سختیانې وګاله تر څو چې ته بریالیتوب ته رسېږې. هغه ده چې ته به د غمونو، ستونزو، کړاوونو او تورو تیارو څخه به ته نور ډېر لرې کوچېدلی او د خوښیو ژوند به ولرې. په دې هیله الله مو مل شي.